راشد بیا څه کړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. راشد خان په هند کې د آی پی ایل سیالیو په لړ کې په خپله یوه مرکه کې ویلي چې کله مې په 1992 کال کې عمران خان ولید چې نړیوال جام ټرافي پورته کوله، له هغه وخت نه مې د خپل هیواد لپاره د نړیوال جام خوبونه لیدل. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان هغه عمر چې کرکټ نړیواله شورا کې ثبت دی د زیږېدو نیټه یې د 1998 کال د سپټمبر 20 نیټه ده. اوس پوښتنه دلته پیدا کېږي چې راشد څنګه 1992 کال ورلډ کپ کتلی؟ په دغه موضوع باندې د هیواد دننه تر اوسه تبصره نه ده شوې، خو ځینو هندي او پاکستاني رسنیو دغه موضوع راخیستې او ویلي دي چې د راشد خان اصلي عمر ښکاره شو او ځینو دا خبره مسخره کړې ده. دلته څو خبرې د پاملرنې وړ دي چې ستاسو پام ورته راړو. اول دا چې راشد خان خپل ماشومتوب په پاکستان کې تیر کړی، نو تر ډېر وخته حتی لا تر اوسه د هغې لوبې هایلایټس خپریږي. ښایي د راشد مراد دا وي چې کله هغه دا هایلایټ کتلی و داسې فکر یې کړی و. بله خبره دا چې ډېر کله به د پاکستان، انډیا او بنګلادیش او نورو هیوادونو خلک ګورئ چې د راشد د عمر په هکله غږیږي. د نورو هیوادونو له خلکو خو ګیله نشته، ځکه هغوی هېڅ دا نشي زغملی چې له افغانستانه دې داسې لوبغاړی وي چې په کرکټ نړۍ د پاچاهي وکړي. خو دلته بیا سړی له ځینو افغانانو ګیلهمن شي چې دوی هم د هغوی په څیر نظر لري. اوس پوښتنه دا ده چې که راشد کم عمر هم ورکړی وي، آیا د دې کم عمر ورکولو څخه راشد کوم اډوانټیج یا ګټه اخیستې؟ آیا د هغه د ګوتو کمال د هغه په عمر پورې تړلی؟ آیا بیټسمینان د هغه له ګوګلي او لیګ سپین بالونو څخه ډارېږي که د هغه له عمر څخه؟ راشد وړتیا لري کوم یې چې رقیبان نشي زغملی. هغه د انګریزي یوه اصطلاح ده چې وایي ایج از جسټ ا نمبر، عمر یوازې شمیرې دي. راشد که هر څو کلن وي خو استعداد ته یې نړۍ ګوته په غاښ ده او دا مهال د کرکټ نړۍ یو ځلیدونکی ستوری دی. هغه په نړیواله درجه بندۍ کې په آلراونډرانو کې لومړی مقام له ځان سره لري. بنګالیان خو یې خود نشي زغملی، ځکه له کلونو وروسته د دوی آلراونډر شکیب الحسن پاچاهي ختمه شوه. پاکستانیان او سریلانکایان خو یې خود نشي زغملی، ځکه د هغه په څېر آلراونډر لوبډله کې نه لري. له ځینو هیوادوالو مو هیله دا ده چې کله د نورو هیوادونو خلک زموږ د لوبغاړو په هکله منفي نظر ورکوي، د هغوی ځواب دې ورکړي، خبره دې نه ورسره یوه کوي. دغه راز د یو شمېر چینلونو نه مو دغه هیله ده چې زموږ لیکنې کافي نه کړي. تاسو د راشد خان ارمان په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.